رحمت الله وبرکاتو. زه ستاسو ورور ناشف الرحمن مسافر یم د ملا مسافر چینل څخه. راځو نن د انګلیسي ژبې د زده کړې شپاړسم درس ته. 15 درسه مو ویلي وو، نن یې شپاړسم درس وایو. ځو د ویډیو په لور ویډیو شروع کوو. ایټم 16 شپاړسمه برخه. Adjectives صفتونه. The kit is small. هغه پیشۍ کوچنکه ده. It is a small kit. دغه یو کوچنکه پیشۍ ده. It is not a big kit. دا یو غټه پیشۍ نه ده. The woman is old. هغه ښځه زړه ده یا سپین سرې ده. She is an old woman. دا یو زړه ښځه ده. She is not a young woman. دا یو ځوانه ښځه نه ده. The dog is long. هغه سپی اوږد دی. It is a long dog. دا یو اوږد سپی دی. It is not a short dog. دا یو لنډ سپی نه دی. The boy is thin. هغه هلک نری دی، ډنګر دی. He is a thin boy. دی یو ډنګر هلک دی. He is not a fit boy. دی یو چاغ هلک نه دی. The kit is dirty. هغه پیشۍ خیرنه ده. It is a dirty kit. دا یو خیرنه پیشۍ ده. It is not a clean kit. دا یو پاکه پیشۍ نه ده. The man is unhappy. هغه سړی خوابدی دی. He is an unhappy man. دا یو خوابدی سړی دی. He is not a happy man. دا یو خوشحاله سړی نه دی. The green ball is in the black basket. هغه زرغون بال په توره سبده کې دی. The thin book is on the fat book. هغه نری کتاب سربیره په پنډ کتاب دی. The thin book is under the fat book. هغه نری کتاب تر پنډ کتاب لاندې دی. The thin book is behind the fat book. هغه نری کتاب د پنډ کتاب شاته دی. The tall tree is beside the small house. هغه جګه درخته د کوچنک کور شاته ده. The tall tree is near the small house. هغه جګه درخته و کوچني کور ته نږدې ده. The tall tree is in front of the small house. هغه جګه درخته د کوچنک کور مخته ده. Read voice aloud. په لوړ اواز سره هغه لغتونه چې A او ډبل ال ولري. بال بال، وال دیوال، a small ball یو کوچنک ګین، a tall wall یو جګ دیوال. ملګرو د سبا د درس تر مخه تاسو دغه امتحان وګورئ در سره او په کتابچو کې یې ولیکئ. Revision test 4 څلورم امتحان. Make sentences like these. جملې جوړې کړئ لکه دغه. دغه جملې ته دا جملې وګورئ خپله د معلومې اداره کوم جملې جوړې کړئ. دلته یې دوې دانې درته جوړې کړي. تاسو هم نورې دا ډول جملې په دغو ټولو شیانو جوړې کړئ. دا هم دغه شیانې په دغو باندې هم جملې جوړې کړئ لکه دغه داسې جوړې کړئ. وایي make sentences like these. وایي جوړې کړئ جملې لکه دغه. ملګرو زموږ ویډیو تر همدې ځایه پورې وه. کوم چیرې ویډیو خوښ شوی ویډیو در سره لایک کړئ، چینل در سره سبسکرایب کړئ او په څنګ کې دا زنګولي علامه کېکاږئ تر څو زموږ هره نوې ویډیو تر تاسو پورې در ورسېږي. ښې تیارې تر بیا د خدای په امان.